بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم اجاز یوسفزای. تاسو ګورئ خپل ډیجیټل پلیټ فارم کتونکو. په نننوي لوګ کې به ذکر کوم د اډیاله جیل کې د احتساب عدالت لخوا 190 میلیون پاوند کیس کې په دریم ځل د عمران خان او دغه د کور ودانې بشرا بیبي خلاف چې کوم سزا اورول کېدله په دریم ځل دا سزا مؤخر شوې ده. کتونکو د دې نه علاوه زه به ذکر کوم چې د دې کیس یعنی 190 میلیون پاوند کیس دا د په دې کې د شریف فیملی څه کردار دی او په دې کې د ملک ریاض څه کردار دی، دغه دواړه فیملی په دې کې څنګه ملوث دي، په دې باندې به هم زه ډیټیل سره رڼا اچوم. د دې نه علاوه په دې نننوي لوګ کې به زه د شیر افضل مروت څوک چې د پاکستان تحریک انصاف رهنما دی MNA دی دا خلاف شوکاز نوټس جاری کړی شوی دی او د دې نه علاوه شاندانه ګلزار د څوک چې د تحریک انصاف رهنما ده زنانه او دا رنګ علي محمد خان خلاف هم شوکاز نوټس لیږلو تیاری شروع کړی شوې ده. د دې ویلوګ په اخره کې به زه ذکر کوم د افغان طالبانو په ولقه کې یعنی په قید کې درې امریکایان موجود دي. تقریبا د 3 کالو راهیسې دغه فوجیان د طالبانو په قبضه کې دي. د دې د راخلاصولو لپاره څه مذاکرات شوي دي او طالبانو څه شرایط ایښي دي. په نننوي ویلوګ کې به زه دا خبره هم ستاسو په وړاندې کېږدم. د ټولو نه اول به زه ذکر کوم چې 190 میلیون پاوند کیس کې بانی PTI عمران خان او بشرا بیبي خلاف چې کوم نننۍ سزا اورول کېدله د نن ورځ اډیاله جیل کې جج ناصر جاوید رانا سزا اوروله دي دوانو ته هغه په دریم ځل مؤخر کړی شوی ده. کتونکو زه به لږ د ویلوګ د آغاز نه مخکې ذکر وکړم چې القادر ټرسټ کیس څنګه چې د تحریک انصاف مشران وایي چې دا یو سیاسي کیس دی، په سیاسي انتقام باندې مبني کیس دی. نو د دې کیس د سیاسي کېدو د ټولو نه لوی ثبوت پسې وي چې کله د مذاکراتو خبره کیږي نو دا کیس په دریم ځل ځنډول کیږي، یعنی په دې کې فیصله نه ورول کیږي. یعنی دا یو د کارت په توګه باندې د بارګیننګ چپ په توګه باندې حکومت دا د تحریک انصاف سره په دې معامله کول غواړي چې عمران خان سره به القادر ټرسټ یا 190 میلیون پاوند کیس ته په دې باندې به مونږه بارګیننګ کوو. کتونکو دا کیس په اصل کې د ته القادر ټرسټ کیس ویلی شي، خو د دې دویم نوم 190 میلیون پاوند دی. دا په برطانیه کې د ملک ریاض لخوا ځینې مشکوک ټرانزیکشن شو چې کله برطانیه ایجنسی نیشنل کرائم ایجنسی ته NCA ته دا پته ولګېدله چې په دې اکاونټونو کې څه هیر پیر شوی دی. نو هغوی د دې خلاف تحقیقات شروع کړل او بیا د تحقیقات مخ پر وړاندې تلل. دې دوران ملک ریاض لخوا د NCA سره دا بارګین شو، دا تصفیه وشوله چې زه به 190 میلیون پاوند NCA له ورکړم او دا معامله به یعنې دا تصفیه به حل کړی شي. نو دغه پیسې کله چې NCA ته حواله کړی شوې په هغه دوران د تحریک انصاف حکومت راغی په 2018 کې، په 2019 کې دغه پیسې د حکومت پاکستان لخوا دغه پیسو ډیمانډ وکړی شو. بیا چونکې دا معامله انتهایی کانفیډنشل وه، دا په صیغه راز کې به ساتل لازم و. نو عمران خان د دې ډیر زیات پروپیګیشن ونه کړ ځکه چې په برطانیه کې د ملک ریاض سره چې دا معاهده کېدله د NCA نو په دې کې دا شرط قایم و چې دا معامله به میډیا ته نه لیک کیږي، یعنې دا به صیغه راز کې ساتلی شي. نو دغه 190 میلیون پاوند روپۍ پاوند په رقم چې کوم دی دا پاکستان ته راغللی، خو د سپریم کورټ یو اکاونټ دی هغې ته راغللی. دغه اکاونټ د ملک ریاض لپاره مختص دی. ملک ریاض په نورو کیسونو کې هم جرمانه شو، تقریبا 458 ارب روپۍ جرمانه شو. نو عدالت د دوی لپاره دغه اکاونټ کولاو کړو چې به کال کې به ملک ریاض په دې کې خپلې پیسې اچوي چې دغه د جرمانې پیسې جمع کړي. هم په دغه اکاونټ کې 190 میلیون پاوند پاکستان ته راغلل. نو ګورنمنت دا احتساب عدالت یا نیب دا دعوه لري چې دغه ټرانزیکشن چې کوم دی دا حکومت پاکستان ته کېدلو، نو دا ولې د سپریم کورټ اکاونټ ته راغلی. یقینا په دې کې دومره غټه خبره نه ده. سپریم کورټ هم د پاکستان دی، خو د ګورنمنټ دا خبره چې دا سټیټ بینک اف پاکستان ته ملاوېدل پکار، په دې کې هم وزن شته. خو دا دانه غټه معامله نه ده چې دې حده پورې یو فوجداري مقدمات د عمران خان یا د ښځې خلاف جوړ کړی شي. نو دغه پیسې دوی دا ګمان کوي چې ملک ریاض اکاونټ ته راغلی دي د برطانیې لخوا. نو د دې په جواب کې القادر ټرسټ او د القادر یونیورسټۍ لپاره القادر ټرسټ عمران خان جوړ کړو. عمران خان او بشرا بیبي د دې ټرسټ یو مطلب مالکان نه صرف د دې منتظمینو کې راتل. نو دوی دا وایي چې ملک ریاض د دغه یونیورسټۍ لپاره ځمکه ورکړې ده، تقریبا 450 کینال ځمکه ورکړې ده. نو په دې کې لږ غونتې فیورز ملک ریاض اخیستې دي. د دغه 190 میلیون پاوند چې کوم د برطانیې NCA نه راغلو د ملک ریاض سپریم کورټ اکاونټ ته راغلو. نو په دې
بنیاد باندې دوی دا شک کوي چې عمران خان دله په دغه ځای کې فیور ورکړه او د القادر یونیورسټۍ لپاره چې کومه ځمکه اخیستل کېدله 450 کینال ځمکه اخیستل کېدله نو ملک ریاض دا عطیه کړې ده. نو په دې کې ګورنمنټ ته په دې کې څه هیر پیر په نظر راځي خو هغه تر دې دمه نه ده کلیر. کتونکو القادر ټرست څه دی؟ القادر ټرست عمران خان یو اداره قایمه کړې وه، یو ټرست یې قایم کړو چې د دې تحت په یونیورسټي چلولی شي، یعنی القادر یونیورسټي به د یو ټرست لاندې چلولی شي. کتونکو غټې غټې ادارې، هسپتالونه، یونیورسټۍ عموما د ټرست لاندې چلولی شي، څنګه چې شوکت خانم هسپتال د شوکت خانم ټرست لاندې چلولی شي چې څوک هم عطیات ورکړي، زکات ورکړي یا خیراتي پیسې ورکړي، هغه شوکت خانم ټرست لا پیسې ورکړي، بیا هغه ټرست په شوکت خانم هسپتال کې هغه پیسې لګي. دغه شانتې د القادر یونیورسټۍ لپاره ځمکه اخیستل، د هغې لپاره آبادۍ کول، د سټوډنټس لپاره هلته هاسټل جوړول، د هغوی د تعلیم خرچه، د خوراک خرچه، دې لپاره عمران خان ټرست جوړ کړ او دې ته القادر ټرست ویلی شي. خلک به ځي دغه ټرست کې به پیسې جمع کړي او بیا به دغه اداره مخکې په هغه یونیورسټۍ کې پیسې د سټوډنټس باندې لګي. د یونیورسټي د عمران خان د خولې خبره ده چې دا د سیرت النبي د په اړه په نوجوانانو کې شعور پیدا کولو لپاره، تعلیم ورکولو لپاره د یونیورسټي قایم کړې شوې ده او دا به د الازهر یونیورسټۍ یو مطلب دا به د الازهر مصر یونیورسټي چې کوم ده د دې یو پاکستان کې یو دویم مثال په توګه مخې ته راځي. کتونکو د ویلاګ په دې برخه کې به زه ذکر کوم چې پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ نظم و نسق او د آئین په خلاف ورزۍ باندې شیر افضل مروت څوک چې د تحریک انصاف MNA دی هغه ته شوکاز نوټس جاری کړی دی. په دغه شوکاز نوټس کې دا خبرې شوې دي چې د پارټي لاینز نه، یعنی د پارټۍ د ډایرکشنز یا د هدایاتو نه ماورا بیانات ورکړي، کوم چې پارټۍ ته ډېر زیات نقصان رسي او د پارټۍ سینیر قیادت خلاف دې بیانات هم ورکوي. په شیر افضل مروت باندې دا الزام دی. د دې نه علاوه شاندانه ګلزار او علي محمد خان خلاف هم د پارټۍ د معاملاتو لیک کولو یو الزام دی. په دې باندې د دواړو مشرانو لپاره یعنی شاندانه ګلزار او علي محمد خان لپاره شوکاز نوټس لیږلو تیاری شروع ده. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د شیر افضل مروت ډي سیټ کولو او د پارټي یعنی اول خو هغه د پارټۍ نمایندګۍ کولو نه منع کړی شوی دی، اوس د هغه د ډي سیټ کولو لپاره تحریک انصاف تیاری کوي. کتونکو دا ټول چې کوم ما تاسو ته د تحریک انصاف اندرونی معاملات بیان کړل، په دې باندې آج نیوز ډېر بهترین رپورټ تیار کړی دی، تاسو هغه هم کتلی شئ. د پروګرام په دې اخیری برخه کې به زه ذکر کوم د طالبانو په قبضه کې په قید کې د امریکې 3 قیدیان موجود دي. دغه 3 قیدیان تقریبا په 2022 کې طالبانو نسلي او تر دې دمه د هغوی په قید کې چې کوم دی دغه قیدیان موجود دي. بایډن انتظامیه سرتوړ کوشش کوي چې د طالبانو سره په څه نه څه طریقه باندې مذاکرات وکړي شي او دغه پوجیان رها کړي شي. بلخوا د افغانستان د طالبانو ځینې ذرایع دا وایي چې د امریکې سره په دې معامله باندې خبرې هم شوي دي، خو افغانستان وایي چې په ګوانتنامو بای کې د دوی یو اهم کس محمد رحیم الافغاني قید دی ګوانتنامو بای جیل کې. نو د دې 3 واړو پوجانو په بدل د محمد رحیم افغاني رها کړی شي. تر دې دمه دا معاملات مخې ته راغلي دي، دا نه پورې پیشرفت شوی دی، خو د دواړو اړخونو لخوا پوجیان به کله رها کولی شي په دې باندې فاینل رپورټ موږ ته مخې ته نه دی راغلی. محمد رحیم افغاني په کال 2000 کې په پاکستان کې گرفتار کړی شو او بیا CIA ته ورکړی شو او تقریبا یو کال پس یعنی په 2008 کې د ګوانتنامو بای ته واچولی شو. موجوده وخت ګوانتنامو بای کې 26 قیدیانو، په دې کې 11 قیدیان عمان ته وسپارلی شو، هلته بوتللی شو. اوس موجوده وخت ګوانتنامو بای کې صرف 15 قیدیان موجود دي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهم ترین ویلوګ، راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.